اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. فما استمتعتم به منهن دې کې دوه ترجمې کول غواړم. کله چې وسړی عقد نکاح وکړي ما تاسو ته ویلو چې مؤکدات مہر درې شی دي. یا سړی کله نکاح وکړله جما یې خپله ښځې سره وکړله مہر پوره لازمیږي. یا یې خلوت صحیحه وکړه. خلوت صحیحه دې ته ویل کېږي چې ښځه او خاوند په داسې مکان کې سره جمع شو چې هیڅ قسم موانع نه وو، نه طبعي موانع وو، نه شرعي موانع وو او نه عرفي موانع، چې دوی سره جمع کړلی شو. اگر که جما یې ونه کړله بیا سره جدا شول بیا به هم پوره مهر ورکول کېږي. او درېم مې ویلي چې مرګ کله چې خاوند ښځه سره نکاح وکړله یو د دوی نه مړه شو بیا هم پوره مهر دې ښځې ته ورکول کېږي. دلته الله تبارک وتعالی موږ چې په نکاح حمل کو یعنی بلې مسلې ته لاړ نو چې د نکاح مسله روانه ده نو په دې نکاح باندې حمل کوو نو ډېره به ښه ولګېږي. علما ورباندې پوهېږي. دا ما یا موصوله کوي په ما استمتاعکم یا موصوله یا شرطیه. په ما هغه ښځې استمتاعتم به چې تاسو نفع حاصله کوي به په دې ښځو باندې. نفع چې په ښځو حاصلېږي یا په جما باندې یا په خلوت صحیحه. اگر که په دغه ځای کې به علما زما په خبره پوهېږي. په ما استمتاعتم هغه ښځې استمتاعتم چې تاسو نفع حاصلوي به په دې ښځو باندې. منهن دا بیان د ما ده. منهن دې ښځو نه نفع چې د ښځو نه حاصلېږي یا په جما سره یا په خلوت صحیحه سره. نو ما تاسو ته ویلي چې جما وسي یا خلوت صحیحه وسي نو بیا مهر پوره لازمیږي. دلته الله مو ویلي فآتوهن تاسو راتګو کې دې ښځو ته یعنې ورکړي اجورهن مهرونه ورکړي. دلته تعبیر د مهر نه په اجرت سوی ده. قرآن پاک کې په ډېرو مواضعو کې د مهر نه تعبیر په اجرت سوی ده. فآتوهن تاسو راتګو کې دې ښځو ته اجورهن په خپلو مهرونو باندې. فریضه من بعد اجورهن فریضة مفروضة لازمة واجبة علیکم. دا په تاسو باندې واجب ده چې نکاح مو وکړله جما مو وکړله او خلوت صحیحه مو وکړله تاسو باندې دا ورکړه واجب. زه دا ځای خلاصومه چې ساده مشکلات رانسي ځای کې. الله وایي ولا جناح علیکم فیما تراضیتم. د دې مقصد بیا دا ده یو سړی ښځه سړی ولګېده واده یې وکړ مهر مقرر کړ 1000 روپۍ مثلا وروسته د ښځې ډېر خوند ولا ورکړه چې ډېره ښه ښځه ده وایي راځه مهر وروسته د نکاح نه ورته 1.5 ورکوي 2000 یې ورکوي بالکل کولی شي ده. یعنی مهر کې زیادت وروسته د نکاح نه کولی شي که نه شي کولی شي. محصل د واده یې وکړه مثلا عقد مهر کې خو 100,000 ښځې سره چې کله وخت یې خوند طبیعت یې پرې خراب شو چې یاره تنخواګانې هم ټولې بندې دي راځه دا مهر لږ ورته کم کړه. ښځې ورته ویل 100,000 مې مهر درته ایښی در باندې لازم ده تا تنخوا نه وصولیږي دا 10,000 درته معاف کړي کولی شي. ښځه هم وروسته د عقد نکاح نه مهر کمولی شي او خاوند هم مهر زیاتولی شي. د دې جملې مقصد دغه ده
ولا جناح علیکم علاوه تاسو باندې ګناه نشته فيما تراضیتم په هغه شي کې چې تاسو راضي سئ په دغه شي باندې من بعد الفریضه وروسته د مهر مقرر نه که مهر مقرر مو کړی ده که زیادت کې کوئ هم جایز ده ګناه نشته او که کمای پکې د ښځې طرف نه کېږي هم جایز ده ان الله کان علیما حکیما الله چې دا حکمونه کړي دي په خپل کارونو باندې علم هم لري او الله حکیم ذات هم ده چې مسلمانانو ته عقد نکاح په مهر باندې روا کړي په دې کې عجیب حکمت هم ده زبیر تخپل بیرته سر ترجمه ته زنګور دي کې چې اشکال شوبه نشته ده خو دغه ځای یو بله مسله دلته خلق ثابتوي دې مسلې ته زما دقیق ځي نکاح موږ په عرف عادت کې درې قسمه لرو دوه قسمه نکاح ناروا ده یو قسم نکاح روا ده یو ته نکاح صحیح شرعي ورته وای ابدي ټکی کول سره ولګم چې مشکل نه راځي لکه دا عرف عادت کې موږ تاسو د نکاحګانې کو نکاح صحیح ده شرعي ده او ابدي نکاح کو تر یو وخت پورې نه کو ان شاء الله کوی سره دا یو قسم نکاح دا روا نکاح ده ټول مسلمانان دا نکاح کې هیڅوک ابدي نه لري دویم قسم نکاح موقته ده دریم قسم نکاح متعه ده چې په ایرانی لهجه کې ورته صيغه وي دا نکاح متعی او نکاح موقته دا حرام قطعی ده نکاح متعه او نکاح موقته فرق چې دا ضروری ده نکاح موقته هو به د څه ده لکه دا نکاح موابده دا موږ تاسو چې کومه نکاح کو هو به هم دغه څه کیږي خو صرف فرق دغه ده چې په نکاح موابده کې وخت معین نه وي په نکاح موقته کې یو وخت معین وي کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې دا وخت ورکې معین وي لکه په دې خبره کې پاتې سم څنګه چې نکاح موقته من کو ایجاب قبول کو په نکاح موقته کې ایجاب قبول وي په ساده الفاظو څنګه چې په نکاح موابده کې نکاح موابده خو پیژنو هلته ګواهان وي دلته هم ګواهان وي په نکاح موابده کې می اجازت د ښځې وي یا د وارث وي دارنګې په نکاح موقته کې هم یا د خپله د ښځې اجازت وي یا د وارث وي صرف مشکلات حرمت څه شي پیدا کړی دا چې دا تعین د وخت راغی چې تر فلاني وخته پورې به ما ورته نکاح کوو دا نکاح موقته ده که دا نکاح نه دا تعین د وخت لرې سي بیرته نکاح موابده ګرځېد مشکل نه راځي کراري دی بیا نکاح جایزه ده ان شاء الله په دې مسله پوه یو نکاح متعه ده چې په ایرانی لهجه کې غالب صيغه ورته وایي دا نکاح متعه دا حرام قطعی ده او په دې باندې لږ بحث کول غواړم نکاح متعه کې بعض حضرات هغه وایي دا جایزه ده او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر ګلمن دي او دا لیکي ورپسې چې څومره دنیا کې زناګانې کې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب حصہ لري په زنا کې دا د دوی انتهایی جهالت او حماقت او انتهایی ظلم ده نکاح متعه په ابتدا د جاهلیت کې رواج و په ابتدا د اسلام کې هم نکاح متعه روا و نکاح متعه د څه کې دي اتمتع بکی قضا مدتن بقضا من المال سړی به ښځې ته وویلې عرف عادت کې بلال دي جناب کابل ته مسله هلته به څوک ورسره نه و ښځه به یې له لاسه راونیوه ورته ویلې به اتمتع بکی قضا مده زه په تا نه پاسم تر دومره مودې پورې بقضا من المال دومره پیسې به درکوم د به دا نکاح متعه وه په لفظ تمتع وسوله ما په لهجه خو پوهېږي کله به چې هغه وخت پوره سو ښځې د خاوند منځ کې مشوره بغیر د دې نه به د عقد ختم شو بغیر د دې نه به د عقد څنګه شو ختم شو دا د رسول الله د دور نه مخکې هم روا د رسول الله په دور کې هم روا وه په غزوه خیبر کې هم روا وه غزوه خیبر په شپږم کال هجرت شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه خیبر کې دوه حکمونه نافذ کړل خره غوښې هلته حلالې وي د شپږم کال د هجرت پورې
پشپغم کال د هجرت څخه غزوه خیبر کې دوی دیګي د خرو غوغو بار کړیو په حواله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکم تصویب کړ چې خبردار لحوم الحمور الاهلیه د اهلی خرو چې د کوم کورونو کې مونږ تاسو اوسېږي یو غرنی خر دی یو د اهلی کورونو والا خر د دې واکم حرام شي مطعم حرام وسله زما په خبر پوس رسول الله مبارک ویلي کچا چا سره متع کړی چې شی مرته مقرر کړی هغه ورکي دینه بعد متع حرام وسله ټول په پوسول متع حکم حرام وو حرام اتم کال د هجرت باندې فتح د مکه وسوله تاسو معلومه چې فتح د مکه په رمضان کې صحابه د کورونو نه وتلو مدینه نه فتح د مکه وسوله غنبات غزوه حنین وسو دا طائف سره نږدې یو عظیمه غزا ده دې کې جهاد وسو نه په صحابه باندې وخت ډیر تیر شو عذوبت دې ته کېږي چې سړی بغیر د خزو نه وخت ډیر تر کې دې ته عذوبت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته 3 ورځې لپاره متع روا کړه نکاح د متع روا ټول زما په خبره پوښتنه 3 ورځې نه اخوا حرام سو تر قیامت پورې ابدا مؤبدا حرام ان شاء الله په دې مسله وڅنګه ده حرام ده ابدا مؤبدا کوم سړی چې متع کوي بالفاظ دیګر یا صيغه کوي دا زنا گناہ کبیرہ دا سړی مردود شهادت فاسق حضرت امام شافعی رحمه الله ولا اعلم في الاسلام شيئا احل ثم حرم ثم احل ثم حرم غیر المتع امام شافعی وایي زه په اسلام کې بل شی نه پیژنم د دې یوې متعین سوا چې یو ور حلال بیا حرام شو بیا حلال شو بیا حرام شو اوس تر قیامت حرام زما په خبره باندې پوښتنه اوس حرام ګوره دا من په دې باندې قران احادیث قیاس اجماع د امت په دې لرو چې دا حرام ده قران پاک هم په دې گواه ده چې حرام ده ګوره تاسو قران پاک راوالئ تاسو ته په لزګونو ځای باندې راسي الله تسوي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون یو آیت قران پاک او داسې په لزګونو آیتونو قران کې لري علاوه سر تاسو دوه خزر راوالي یو خپل خزي اصلي او بل منځي فمن ابتغى وراء ذلك کدي دوه خزونه اخوا چا طلب وکړه فاولئك هم العادون دا متجاوزین خلق دي حلال او حرام تزي نو دي قران دي آیت نه دوه شی حرمت ثابت شو استمناء طلب المنی بالکفم حرام ده چې خپل خواهش بلاس پورې کې حرام ده حلال وی الله به استثناء کړو د دوه شی نه سوا دریم شبم کو دلو مونږ ته کوم ته حلال وي خو الله به ویلو کنه چې یو خپل خصوص سره نکاح کوي او میځ سره کوي مطابق راته یاد کړو الله خو دې ویلي دي الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني یو آیات په پیش کې په دې باندې نکاح متعی حرام ده استمناء طلب المنی بالکف خواهش پر کول پلاس هم حرام متع نکاح هم حرام موقته حقوق دې لاله کوي خو نکاح موقتم په حکم دې نکاح متعی کې دا هم حرام ده دا حرام احادیث دی رسول الله بلا تعداد دي چې نکاح د متعی حرام او رسول الله مبارک غزوه تاس کې اعلان وکړ اجماع دی امت بدته وکړي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب قدس منبر ناسو تمام صحابه د صحنه شاهدان دي على الاعلان وکړي چې نکاح د متعی حرام ده هیڅ چا هم تردید ونکړ اجماع سکوتی د صحابه د حرمت متعی باندې کچې دا حلال شی وای یا د رسول الله نه چا حل اوریدل وای یو کس ورته جلسه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ته ویلو چې ولې حلال شی را باندې حرام دی نو اجماع د صحابه هم د حرمت نکاح متعی دا زه مش نمونه خروار ده ته او قیاسم تقاضا عقلم تقاضا ده کې نکاح متعی حرام
دلیل من د قرآن پاک عادت څلور ښودلی فانکحوا ما طاب لکم مثنى وثلاث ورباع څلور نه خو نکاح روا ده نو دا د نکاح متعې که حلال نو دا خو بیا پنځمه قسم ښځه کېږي دا یو پنځمه قسم ښځه کېږي نو بیا دا حلال د لوازمو د نکاح نه میراث ده متعه کې میراث ښځې خاوند د ښځې نه وړل کېږي په عقل خبره کوم متعه که نکاح وایي خاوند ته به خاوند بلکې زوج ټکه به استعمال شوی ښځې ته به زوجه ټکه استعمال شوی ده تر اوسه پورې زوج او زوجه ټکی په لغت عربي قرآني کې ښځې او خاوند ته استعمال شوی دی د متعې والا ته نه ده استعمال شوی زما په مسله واضح شوه نکاح چې من کوو د بقا د نسل انسان دپاره یې کوو او په متعې سره حتم بنیان الانسان د انسان بنیاد ختمیږي وجه کله چې ته نکاح د متعې دې روا کړله او چند وخت دې تیر کړ دا ښځه حامله شوه نو دا بچی پیدا کېږي ته به راځې افغانستان ته په غرب کې هلته بچی پیدا کېږي دغه بچی دپاره مربي نشته ده دغه بچی یا اخلاقی فساد هم پکې پیدا کیږي نفقه هم نشته د دې دواړه د انسان لپاره د مهلکاتو نه دي چې تربیت ونسی معنوي انسان باقی نه پاتې کیږي که ظاهري غذا او تربیت ونه کړل شي د جسد ظاهري هم دا سړی په هلاکت باندې روان ده او کله هم د چا په سر کې پلار نه یعنی مشر نه وي هغه معاشره په خپل باندې په طرف د هلاکت روانه ده لکه موږ اوس غرب ښه مثال لرو اوس مسلمانانو ته د دې لپاره هم ویزې ورکوي چې د مسلمانانو چې د نسل زیات شي ځکه د دوی نسل په ختمېدو ده وجه دا ده چې دوی نکاح نه لري نکاح الله چې روا کړی صرف د بقا د نوع الانسان لپاره الله روا کړی که نه منفعت په جز د انسان باندې روانه ده دا د ضرورت لپاره روا شوې ده چې انسان دنیا کې باقي پاتې شي ګوره دوی او شاهدان دي دوی خپل پرسونل ځان ته نشي پیدا کولی د ملک لپاره دې په خاطر چې د خپل ملک آباد شي انسانان غواړي موږ مسلمانانو په ډېر په تیزۍ ورځو ځان ورسره کفر ورسره منو خو چې دوی موږ ته پاسپورټ ویزه راکړي نو بهر صورت بهر تقدیر نکاح د متعې حرام قطعي ده ګناه کبیره ده او دا ناروا ده په ابتدا د اسلام کې روا وه چې کله رسول الله په غزوه اوتاس کې حکم وکړ چې حرامه شوه تر قیامته حرامه ده ابدا مؤبدا حرامه ده دې جنا نکاح د متعې اخلي دا روافض شیعگان حضرات د دې جنا اثبات د متعې کوي او بل دا وما استمتعتم ټکی وای او اجورهن ټکی وای چې اجرت راغلی ده او دلته کې یو قرات غیر شاذه مني فما استمتعتم علماء شرفيږي فما استمتعتم به منهن الى اجل ويو قرات راغله ده دته مو قرات شاذه وي قرات شاذه په مقابله د نصوص صریحه کې مردود بهر حال دینه نکاح ده سیاق او سباق هم دلالت پدې کې چې دینه مراد نکاح ده او مراد نه متعه ده دا یو خود سنه تفسیر ده د عقل تابع تفسیر ده د خواهشات تابع تفسیر ده چې دې کې د متعه اخلي متعه نه مراد دلته مراد نه نکاح صحیح شرعي ابدي نه مراد ده الله تبارک وتعالى دا ویلي وما استمتعتم به منهن کوم خو زبان تاسو نه په حاصله کړل یا په جما یا په خلوت پاتو هن اجورهن مهرون ورکي فريضه دا فرض مقرر ده ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضه كزياده کمای په مہر کې کوي ورسره د نکاح نه هیڅ مشکلات نشته ان الله كان عليما حكيما الله تعالی علیم هم ده او حکیم هم ده الله تعالی دې تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دې مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله موږ ټول ته د عزت او د عافیت ژوندۍ نصیب کړي الله دې قران او د حدیث کلمت او مهارت موږ ټول ته نصیب کړي الله دې زوال ایمان نه موږ ټول ته حفاظت نصیب کړي په دې ناس مجلس کې د چا مقاصد شریعت الله د خپل خزانه غیب موږ ډیر موږ دعاګانې وکړو
الاخرت دنیا دواړه برابر کې مقاصد شریعه مسره پرو وګرځي د پیټرون امام نصیب کې د دې مجلس ټول اولادونو خدای مو سره صالحان کې الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي الله زموږ ټول صغائر کبائر ګناهونه معاف کړي یا الله فقم قول بالكستار زاوی خدای مو ټول ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای استاد رضا کارو وګرځي موږ ټول خدای د هر قسم افات او بلیات او مصائب او تکالیف نه راته نصیب وصلی الله تعالی علیه